هغه به ډېر بدبخته انسان وي چې دا ښایسته حدیث یې وانه اورېدی. رسول الله مبارک فرمایلی دي وایي که چیرې په چا کې دغه درې صفاته راسي الله به ورسره اسانه حساب و کتاب وکړي او الله به دغه کس په خپل رحمت سره جنت ته داخل کړي. هغه به کم بدبخته انسان وي چې هغه دا نه غواړي چې د سره دی الله اسانه حساب و کتاب وکړي او الله دې په خپل رحمت سره جنت ته داخل نه کړي. یقینا هر انسان دا غواړي. نو تاسو ته زه دا حدیث بیانوم، ستاسو دا ذمہواري جوړیږي چې دا حدیث مخته بل مسلمان پورې ضرور ورسوي. کچېرې یو ستاسې د وجې یو څوک په خپل ځان کې دغه صفات پیدا کړي الله به تاسو ته ثوابونه در نصیب کړي. د ابو هريره رضی الله عنه څخه روایت دی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي وایي کچېرې په چا کې دغه درې صفات، اول صفت چې دی کچېرې تاسو محرومه کړي ته ورسره ښه وکړه خو ته یې مه محرومه کوه. مطلب د دې خبرې دا کچېرې څوک تا سره ښېګړه نه وکړي، تا سره نیکي ونه کړي، تا سره احسان ونه کړي، د دې باوجوده ته ورسره نیکي وکړه، ته ورسره ښېګړه وکړه، ته ورسره احسان وکړه. دا اول صفت دی. دویم کچېرې یو رشته دار تا سره تعلق ختم کړي، یو دوست تا سره سلام بند کړي، تا سره رشته ختمه کړي، ته ورسره تعلق جوړ کړه، ته بیرته سلام ورته وکړه د الله د رضا په خاطر باندې، ته بیرته د دوستي ورسره بحاله کړه د الله د رضا په خاطر باندې. دغه دویم صفت دی. دریم کچېرې یو څوک تا سره زیاتی وکړي، څوک تا ته رد و بد ووایي، څوک تا سره ظلم وکړي، ته د الله د رضا په خاطر باندې هغه کس معاف کړي